أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عنوان ده په قرآن کې د قوم عاد ذکر. پخوا په دنیا کې ډیر قومونه داسې تیر شوي دي چې د الله عذابونه لکه باد، طوفان او زلزلې پرې راغلي دي او تباه او هلاک شوي دي. خو د هر قوم په باره کې یو څه ناڅه معلومات د دنیا په یو ځای نه په یو ځای کې شته او موجود دی، او د ډیرو ذکر په قرآن کې هم شته او په بایبل کې هم شته. خو په دې قومونو کې یو قوم یعنی د عاد قوم داسې دی چې صرف په قرآن کې ذکر شته او په بایبل کې نشته. نو د بایبل پیروانو په دنیا کې اوازه ګډه کړه او اعتراضونه شروع کړل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پخوانیو قومونو واقعات د بایبل نه نقل کړي دي او په قرآن کې لیکلي دي، مګر د عاد د قوم په باره کې یې نعوذ بالله د خپل ځانه لیکلي دي، ځکه چې هغه قومونه چې په بایبل کې ذکر شته دی د هغوی ټولو یو څه آثار او ثبوتونه په دنیا کې شته دی، او یوازې د عاد قوم چې په بایبل کې نشته او په قرآن کې ذکر شوی دی په دنیا کې هیڅ اثر او ثبوت نشته. حال دا چې قرآن کریم د دې قوم ذکر 18 کرته په مختلفو صورتونو کې په ډیر تفصیل او پوره یقین او کانفیډنس سره کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظیم. آیا ته نه خبر اے محمد صلی الله علیه وسلم چې ستا رب د عادیانو سره څه وکړل چې د ارم د نسل نه وو، د لوړو ستنو خاوندان وو، کوم چې نو پیدا شوی مثل د هغوی په ټولو ښارونو کې. عادیان ډیر زیات مالدار او طاقتور خلک وو، ډیر جګ قدونه یې لرل، کورونه او لوړ عمارتونه به یې په ستنو جوړول، یعنی ستنې به یې پکې استعمالولې. په قرآن کې د دوی د ښار نوم الاحقاف ذکر شوی دی چې په اوسني وخت کې د بحیره احمر او بحیره عرب په منځ کې صحرا یا دشته ده، چې د الاحقاف د صحرا په نوم یادیږي، او صحرای اعظم الدنیا یا د دنیا لویه دشته ورته وایي. په دې دشته کې سفر کول خو څه چې دننه پکې څو قدم هم نشي ایښودلی، ځکه چې په دې دشته کې ننوتل خپل مرګ ته دعوت ورکول دي. دا دشته یا صحرا د الله د نشانو نه یوه نشانه ده او د انسانانو دپاره د عبرت ځای دی، ځکه کله چې دلته عادیان آبادو
د دنیا د ټولو نشنه او آباده علاقه وه. هر قسم میوې او دانې پکې وې او د یخو اوبو چینې پکې بهیدلې او د دنیا ډیر طاقتور، مالدار او د اوږدو قدونو خاوندان عادیان پکې اوسېدل. دوی بت پرسو او د الله سره شرک کولو. کله چې په خپل شرک او کفر کې د حد نه واوښتل، الله د دوی د هدایت دپاره هود علیه السلام پیغمبر ورولېږه. هود علیه السلام دوی ته ډیره موده وعظ او نصیحت وکړ، د بوتانو د عبادت نه د منع کېدو او د یو الله عبادت ته دعوت ورکړ او ورته وفرمایل چې دا تاسو څه فضول حرکتونه کوئ، په هر ځای کې جګ یادګارونه جوړوئ او په مهارت سره داسې عمارتونه جوړوئ لکه چې تاسو همیشه دلته اوسیږئ. مګر عادیانو د هود علیه السلام نصیحت ونه منلو او دروغجنې ورته وویلو. ظلمونه به کول او په ډیر تکبر سره به ویل چې زمونږ د ټکر هیڅ څوک نشته. ان تر دې چې هود علیه السلام ته وویل چې که ته په رښتیا پیغمبر یې نو راوله هغه عذاب چې موږ ته ویروي. نو هود علیه السلام دعا وکړه چې یا الله، زما قوم ما ته دروغجن ویلې، زما مدد وکړي. نو د الله عذاب پې راغی. په اول کې پې قحطسالي راغله، بارانونه بند شول، د اوبو چینې وچې شوې، شنه فصلونه وچ شول، مالونه یا څاروي مړه شول. 3 کلونه دې حالت دوام وکړو. هود علیه السلام به ورته ویل چې توبه وباسئ چې الله درنه عذاب لرې کړي. خو عادیانو د هود علیه السلام نه اورېدله او نه یې منله. بیا د هوا طوفان راغی او عادیان هلاک کړل او نوم او نشان د دوی ورک کړو او داسې نوم او نشان ورک شو چې په غیر د قرآن نه یې نور هیڅ چیرته هم ذکر او معلومات نه و. نو ځکه اهل بایبل ویلي چې نور قومونه چې په بایبل کې ذکر دي په دنیا کې آثار او ثبوتونه هم شته، او عادیان چې صرف په قرآن کې ذکر شوي دي او په بایبل کې نه دي ذکر شوي، نو په دنیا کې اثر او ثبوت نشته. تقریبا 20 کاله مخکې په 1992 کې یوه ښځه او خاوند چې د کالیفورنیا اوسیدونکي وو، د طیارې یا پلان نه د داسې کمرو په واسطه لاندې دښتې ته کتل، کومو چې 2 متره دننه په شګو کې عکسونه اخیستلی شو. وی لیدل چې یو ځای کې د شګو لاندې د یو ښار په شان نقشه په نظر راغله چې د کیندلو نه وروسته معلومه شوه چې دا د عادیانو ښار و، کوم چې په قرآن کې ذکر شوی و. ټول کورونه او عمارتونه په ستنو جوړ شوي وو. هډوکي ډیر اوږده او د سر کوپړۍ ډیرې غټې وې او داسې معلومېدل چې په خپل وخت کې ډیر قوي او طاقتور خلک وو. کله چې دا ډسکوري یا کشف وشو، په ټوله دنیا کې یوه لویه هنګامه او اوازه خوره شوه چې هغه قوم او ښار پیدا شو د کوم ذکر چې په قرآن کریم کې شوی دی، او په ټوله دنیا کې په ټیوي چینلونو او اخبارونو کې دا خبر د قرآن په حواله خور شو.
خو اکثره مسلمانان تر اوسه پورې تی خبر نه دي. نو د داسې یو قوم او د هغوی د اوسېدلو د ځای په باره کې دومره په تفصیل خبرې کول، په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې بل چاته د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه وي، دا د دې ثبوت دی چې قرآن د الله کلام دی. وما علینا الا البلاغ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.